जोड़ जोड़ धागे हारियां यारा मतलब ही थी तेरी यारियां यारा मतलब ही थी. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هیله چې ټول ورته روغ او جوړ به وي. شپې ورځې خوشاله او کامیابۍ سره. د هر څه نه مخکې زما یوټیوب چینل د سبسکرایب او ترڅنګ بیل نوټیفیکیشن هم وای او ویډیو در سره لایک هم کړئ ترڅو نور ملګرو او دوستانو په مخ هم ورشي. راځو کین ماستر په اوپن کړئ. په کین ماستر کې به چې وکړئ یو تور کلر ورته انتخاب کړئ. دا تور کلر به زه ورته انتخاب کوم لولو شو 23 دېرش یا 1 میلیارډ داسې دا کلر به تاسو په کومه خوښه چې تاسو غواړئ ورته انتخاب کړئ. رامشي دلته یو پوټ ده دغه پوټ به چک ته راواخلې. دلته یو غدا پریم ده دا پریم تو سید زما دی بلاګر څخه ترلاسه دا ټول آیټم دی مواد چې دی دا ټول زما بلاګر کې حالت شته. په بلاګر کې صرف کلیک پرې وکړئ د هغه ځای څخه به دا ټمپلیټ دا ټول مواد به چک کړئ دغه ځای نه راولم دا به شروع چک کړئ دا به فول سکرین ته وړوي. روبشي فول سکرین دا به هم داسې د ګوتې په ذریعه سره بار سره ورسوي. نو لوړ بشي دلته به دام چې د ګوتې په سر ساعت وسوله نو اوس به راشه دغه ساعت به ولګوي بیا بل یو تاسو د خپل خوښه تصویر به ورته انتخاب کړئ کوم چې تاسو زړه غواړي. نو دغه تصویر زه ورته غواړم چې دا تصویر چې کوم زه دغه کوم د موبایل رقم د یو پریم د نشان کې زه مانس کې یو ښکلی غوندې راولم. روبشي دغه د ښکلی برابر کې سروبي ولا داسې کې داسې ودرېږي داسې کې چې ودرېږي بیا په د پوست درېټا کې د ګڅ نشان خو د پوست درېټا کې نشان چې ویني د علامه متفقه دا نه علامه باندې به کلیک وکړئ. دا علامه چې کلیک وکړئ دلته سین ټو بیک دا سین ټو بیک باندې به چک کوئ کلیک وکړئ دوستانو دا نه چې کلیک کوئ نو روبشي هغه اضافي تصویر چې داسې ګوتې په ذریعه دغه تصویر چې دی د تصویر په منځ کې ښکلی کیسه کې جوړ کړئ. نو دا د ښکلی کې برابر کړئ. نو وینئ دا تصویر چې شو ښکلی برابر یعنې کې جوړ شو. اوس به دا تصویر د کې تصویر باندې کلیک وکړئ دا به د نورو د ویډیو چې څومره دو دغه ویډیو سره متوسط داسې برابر وي کې یا سم وي کې. روبشي دلته یو بل ټمپلیټ ته د ټمپلیټ ویډیو ټمپلیټ ته د ټمپلیټ په هم ورته راواخلئ. دلته یو ټمپلیټ زه یې درته ښیم لاندې به روشئ دلته یو ټمپلیټ ته زه دلته یو ټمپلیټ ته ډاونلوډ کوم. دلته یو ټمپلیټ دا تیر کله رقم ته یو تصویر دغه تصویر به راوړئ دلته به چک کړئ دا کیس بیخته به داسې روشي دې بیخته چې داسې روشي داسې د تصویر داسې جیخ کړئ داسې ترڅو دا تصویر دلته یو بل داسې دا تصویر دلته چې داسې لاندې به روشي کریپینګ وینئ دا کریپینګ باندې به نشان دا به فعال کړئ. دا شیپ باندې به کلیک کړئ دلته به چک کړئ دغه یو منځنی به انتخاب کړئ. دا چې انتخاب کړئ بیا به دغه تصویر باندې به کلیک وکړئ داسې به د ګوتې په ذریعه سره چک کړئ دا تصویر وړیکی کړئ ترڅو د تصویر برابر غوندې روشي تر دغه څخه وړیکی یعنې ستر نشي. نو دا تصویر دلته چک کړئ برابر کړئ راولئ دا تصویر دا تصویر باندې بیا کلیک وکړئ او دا تصویر چې برابر شو د ویډیو دغه سکرین دغه تصویر سره چې شو دا فوټو برابر وای. اوس به دا تصویر باندې به کلیک ونو وکړه دا تصویر برابر وای صحیح شو. اوس به تصویر نه کلیک وکړئ دا کین پوری چې سم تصویر جوړ کړه دا به کلیک وکړئ دا به اوس د ګوتې په ذریعه سره د بل تصویر سر ته ورسوي داسې سر ته به چې ورسوي نو اوس به بیا بل ته راشئ. اوس به بیا یو دلته بل پریم ده دا پریم به هم ته راواخلو. زه دلته یو ټمپلیټ د ټمپلیټ ورته خورم دا ټمپلیټ زه ورته خورم دا ټمپلیټ نو اوس دلته کوم دغه ټمپلیټ نه کلیک کوم بیا لاندې درسمه لاندې چې دلته روشي لږ ښه صبر وکړئ زه یې اوس ته وښیم کوز داسې لاندې چې روشي تصویر کې اوس هغه ټمپلیټ چې دا ټمپلیټ باندې بیرته داسې کلیک کوو هغه ټمپلیټ چې ده دا ټمپلیټ کلیک کوو اوس دا ټمپلیټ به چک ورته راوبخلئ. دا ټمپلیټ نه چې کلیک وکړئ اوس به دا ټمپلیټ چې وکړئ داسې لاندې به روشي دلته بلینډینګ نشان ده دا بلینډینګ مې انتخاب کړئ د بلینډینګ نشان کې به ملټیپلای انتخاب کړئ ملټیپلای نه به بیک شي بیا به په څلور شي کلر ته وروشئ دلته کلر د کلر دا کال فلټر مې کلیک وکړئ بیا به بیسیک انتخاب کړئ بیسیک به چک کړئ دا کې بی او اس انتخاب پنځم دا به انتخاب کړئ. نو دا چې انتخاب کړئ اوس په لاندې دغه ویډیو نشان کې بیخته راوړئ
دا پیښتم چې راوړو نو اوس په دا په خپل حال پرېږدئ. اوس په یو بل ټمپلیټ ته راغلم. دا ټمپلیټ چې دا به لږ د ګوته په زیرا سره شکل لږ وړکی غوندې کړئ تر څو داسې ښکلی برابر شي د ویډیو سره. لږ ویډیو راوړکی کړئ. داسې دا وړکی یم چې کوم. اوس به چیرې په وکړئ دا په بلینډینګ نشان کې لوډ شي. بلینډینګ نشان کې به سکرین انتخاب کړئ. کوز لاندې به راشئ. که بلینډینګ نشان ده دا بلینډینګ نشان کې به چیرې وکړئ تاسو سکرین انتخاب کړئ. سکرین چې هر کله نو وینئ دغه تصویر زه نه پوهېږم شو جوړ شو برابر شو. نو دا تصویر چیرې کړم دلته پکې غواړئ یعنې برابر شو. نو ویډیو تر ډېره جوړه شوه. اوس څو نوره ټمپلیټ دي دا ټمپلیټ هم ورته راواخلو تر څو ویډیو نوره هم پوزیشني او ډیزایني شي. نو دا ټمپلیټ ورته راواخلو. دا ټمپلیټ فل سکرین ته وړئ. فل سکرین ته چې اوس په بیک شئ. چې بیک شئ اوس په تالون ته لوډ شئ. دلته به بلینډینګ نشان دا بلینډینګ نشان کې چې سکرین انتخاب کړئ. دا سکرین چې اوس به دا سلیکټ کړئ. نو تاسو ویډیو تر ډېره جوړه شوه. زنګ هم پرې ووایه. ستاسو ویډیو تر دې مهاله تر ډېره جوړه هم شوه. نوره خاص چک شته نه. اوس بل ټمپلیټ هم ورته راواخلو تر څو ویډیو هم لره هم شي. دا ټمپلیټ کوم چې دی دا ساوند یې کوم ځینې ساوند لري دا به چک موډ کړئ. یعنې چې دغه ټمپلیټ کې زه څنګه سره بندوم دغه څنګه چې بیا ورسره چالان نه شي. اوس به هم بېرته راشئ. یو بل ټمپلیټ هم ورته راواخلو تر څو دغه ویډیو نوره هم سټایلي او ډیزایني شي د ټیک ټاک لپاره. دا نه قبلوي دا ټمپلیټ نه قبلوي د ټمپلیټ نه تېرېږو. بل ټمپلیټ ورته ګورو تر څو بل ټمپلیټ کار وکړي. دا ټمپلیټ هم کار نه کوي. اوس دغه ټمپلیټ شه دا ټمپلیټ ګورو چې څرنګه دا ټمپلیټ هم کار نه کوي. ما خپل کوشش وکړو. نو دلته به تاسو ګورئ کوم چې ډېر الیمینیشن چې هم ډېر په انټرنیټ په واسطه ډاونلوډ کړل نوي موبایل کې ډېره حافظه چې لرئ نو دا هر څه قبلوي. ما موبایل حافظه لږ وختونه چې لږ ډکه شوې ده. اوس زه یو سندره خپله خوښه یوه سندره ورته ډاونلوډ کوم تر کې ډاونلوډ دا نه کلیک کوم بیا څه د پلس علامه وایم نو لاندې به ویډیو راشي. نو دغه مې چې ویډیو جوړه شوه. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو دې سره لایک او تر څنګ